چا سره موټر سایکل دی هغې نه سلنسر ویستی دی یو ډرار دی چې توبه استغفار. نو ما یو ټریفک والا ته نن وی چې تاسو خو هر شي باندې پرچه ورکوئ، په دوه سیزونو تاسو پرچه ولې نه ورکوئ؟ وی چې په څه؟ ما یو دا موټر سایکل والا وګوره چې دا سلنسري تې ویستي که څه بلای کړې ده، او دویم دا ښځې وګوره چې په سکوټر باندې ګیرو والا هم کېنولي دي او ډر داسې درې منیزه بوره یې در باندې تېره کړي. نو په دې ولې تاسو پرچه نه ورکوئ؟ په دې خو پرچه ورکوئ چې تا د پاکستان جنډه نه درته ځان لګولې، او په دې پرچه نه ورکوئ. نو روان شما روانېږم ما خبره واوره، که په دې چوک کې دی چا له داسې پرچه ورکړې وه بې ځایه نو بیا به ښه نه او یا به دوی له هم ورکوي. نن عزیزانو نن د دې ملک او د دې قوم د دې ورځ مولانا صاحب افسوس دا دی چې تقریر اردو کې او تاسو پښتانه شاید چې پوه شوي هم نه. مولانا صاحب چې څه ووایي زه درته څه ووایم چې یو د هغه طاقت کار دی چې الله په پاکستان کې په یو منټ کې داسې نظام راولي لکه په کابل کې چې راوست.